أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پر هر توري باندې الله جل جلاله لس نیکی ورکوي. مثلا الف لام میم، الف لس نیکی، لام لس نیکی، میم لس نیکی. دا دغه د باندې خبره کوم یار، دا 10 نیکی سولې. نو دارنګه چې د چا قرآن شریف زده یي، که ځواني که سپینږیري، او دا دې نه وایي چې دا نو زما نه زده کېږي، بلکې دا نفس کتل یې هم عبادت دی، اورېدل یې هم عبادت دی، ویل یې هم عبادت دی. او انشاءالله تعالی که دننه خبرې نه اورېدل کېدلې، د باندې به اورېدل کېږي، که د باندې نه اورېدل کېدلې، دننه به اورېدل کېږي. موږ کوشش کوو چې دا مسلمانان راغلي دي، دا په یو ګټه ولاړ شي، او دا په یو ښه ثمر سره ثمرداره و میوهداره شي. او حدیث شریف هم راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله ول د روژې په میاشت کې چې هر سړی د پاره د خدای او د خدای د رسول د خبرو ګام اخلي، ول هر څومره چې رفتار د پسې وکړي په طلب شي د دې علم، په طلب شي د دغه خبرو د خدای او د خدای د رسول، او دا میاشت د روژې یاده کړې هم ده، ول الله جل جلاله و دغه انسان ته پر هر ګام باندې د یوه کال قبول کړي عبادت ثواب الله ورکوي. نو دا چې الله زموږ ستاسې روزي و نصیب کړي، نو هر څومره زره ګامه یا هر څومره 100 ګامه یا هر څومره لکه ګامه چې یو انسان په خبرو پسې د خدای او د خدای د رسول رفتار کوي، الله جل جلاله پر هر ګام باندې د یوه کال قبول کړي عبادت ثواب ورکوي. الله دې راکړي د خدای هیڅ نه پکېږي. نو په دغه نسبت سره چې دا دومره په دې ګرمي او په دې تکلیف کې، خو بیا هم سبق خو مې لا نه دی شروع کړی، دا دغه خارجي خبرې کوم. یو غذا وه، هغه غذا ته غذای عسرت وایي، ډېره سخته ګرمي وه، او هغه غذا ته غذای ذات الرقاع وایي. نو په ډېرو سختو ګرمیو کې دا غذا پیښه سوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویله و صحابه کرامو ته چې تاسې ځان جوړ کړئ چې ولاړ شو دا غذا وکړو. او دا غذا د مشقت ته، ځکه دا خاص چیله وه، نو چې یار سعودي شي، بیا هغه چیله شي، بیا هغه نمر پر سر باندې شي، په داسې مشکلاتي وخت کې دا غذا جوړه سول. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا هدایت ورکړي چې ځان جوړ کړي غذا ته. دوی ورته ویل یا رسول الله ډېره سخته ګرمي ده، په دې ګرمي کې پر دې بیرولو چې لمبه به مو ووایي، د شادۍ غذا دې څه غذا به نه وکړو، نه به غذا ته ورسېږو، لمبه به مو ووایي. نو د دغه رویې څخه که موږ ته اجازه وکړي چې یو څه وخت پاته سو، یو څه دا چیله تېره شي یا د مني بادونه راوالوځي، بیا به دا غذا ګورو. تاسې پام کوئ، دا آیاتونه الله راواستوله، ولقل نار جهنم اشد حرها، آیات شریف دی. اکتالا ورته ویل ای رسول الله، ورته ووایه وا اور د جهنم الله مو دې وساتي، در دې ګرمۍ ډېر ګرم دی. تی به دا ګرمي بولې، اور د جهنم ډېر ګرم دی. نو په دغه غذا سره ول د اور د جهنم ساتل کېږي. نو دا ګرمي چې پر ځان کاټ کې، هغه ګرمي به در څه بېله شي که څنګه سو. دارنګه دا در دې پورې وایم چې بعضې کسان به وایي چیرې تللی یم فلانکي ځای ته، فلانکي مولوي صاحب ته، نو خدای مو خوار نه که دا شم کارس، ځانونه به په لمبه ووایي، د شادۍ نصیحت مو شه، د شادۍ فلانکی مو شه، ځانونه به په لمبې به سبا وهلي یاست کاکا. قل نار جهنم اشد حرا. په دغه خبرو اورېدلو ویلو کولو سره اور د جهنم د پکېږي، هغه نار ډېر اشد دی. دا لمبه د دنیا یا دا ګرمي د دنیا چې دا خدای شاهد که دونه لمبه و ګرمي ده،
دا په بریج سړیږي، دا په پنکه سړیږي، دا په سایه سړیږي، دا په یخي سړیږي، دا په پانتاو په شربتو سړیږي، دا دی ګرمي ده. هغه ګرمي الله مو دې وساتي چې د هغې جوش د جهنم دی. هغه غرونه وقودها الناس والحجاره دي، غرونه پیلوژي و لمبې دي چې وایي هغه ورپدې هغه نه د فکیري. نو دا د دې دنیا کاروبار چې دا انسانان کوي یا علمای کرام ترغیب ورکوي، د دې دپاره یې ورکوي چې هغه ناري جهنم اشد حرا په دا پسې لنډی ده. نو الله دې توفیق راکړي ځان به نه کمزوری کوو، ولو که ګرمي ده او سخته ګرمي ده، روژه د زور خو غواړي، مګر بیا به هم دا وایي چې الله پاک پر دا هر ګام ماته د یوه کال قبول کړي، عبادت ثواب راکړي. د خدای څه فکیږي؟ موړ دی خدای لري، هېڅ یې نه فکیږي. او الله پاکه د دغه ګرمۍ په سبب سره چې زه د خدای د قرآن دپاره دا ګرمي پر ځان کاټوم، نه پر چا باندې نور شهیدا یم نه پر شهید یم، هېڅ هم په کار نه. دا یولس میاشتې ولې نه وه، خو د دې قرآن دپاره که الله پاک په دغه سره زما دفاع وکړله، زه یې وبخښلم، څه په شک په دې کې سته. د دغه رویه حدیث قدوسي دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم والپروردګار بلا کیف وایي و خپلو بندګانو ته وایي ای زما بنده هره نیکي کوه، ځکه تا ته نه ده معلومه چې کومه یوه دې قبلومه. لږ و ډېر ته یې مه ګوره، خدای وایي تا ته نه ده معلومه چې کومه یوه دې قبلومه. نو یو کشنی نیکی به یې خدای بیا قبوله کړي، غټه موقع به درته ووایي. که ستا یې فهم سته، یو کشنی نیکی به یې خدای بیا قبوله کړي، غټه موقع به درته ووایي. او د هرې ګناه څخه ځان ساته، لو کشنی ته یې مه ګوره، ځکه حق تعالی وایي تا ته نه ده معلومه چې په کومه ګناه دې ګرفتاره کوم. یو کشنی ګناه به پر هغه باندې به الله جل جلاله ته خشم و غضب و غصه ورسي. حق تعالی مو دې وساتي انسان به د خاک د خاورو خمیر کړي. نو د دغه رویه په هره نیکي کې حصه اخیستل دا د مسلمان سعادت و کامیابي ده. ځکه یو الله کېدلی شي چې د قبول پکښې کې راشي، ستا پاسپورټ ویزا سو کار دې خلاص. د هرې ګناه څخه ځان بچاوول، د هرې ګناه څخه ځان ساتل و کتل، ځکه چې حق تعالی جل جلاله معلومه نه ده چې په کومه ګناه سړی ګرفتاره کوي. تا چې د لوی و د کشني ګناه څخه کوشش د ځان ساتلو وکړي، د الله د ګرفتارۍ څخه خلاص ولې، بیا دې پاسپورټ ویزا څخه خلاص ولې. داسې خبرې دي. نو د دغه نسبته څخه مې دا ګویا کې پیشګویي وکړله. او دا روژه مبارکه ده چې درې شیان وایي الله افضل ترین پیدا کړي دي. یو زمان افضل دی، یو مکان افضل دی، یو کلام افضل دی. یعنی په ځایو کې هم بزرګ ځایونه سته په دې مځکه کې، یو په زمانو کې په وختو کې هم بزرګ وخت سته، دوه په خبرو کې هم بزرګې خبرې سته، درې اوس نو په مکان بزرګ کې تر مسجد بزرګ نسته. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. نو خو مسجد بزرګ سنو د دغه روی رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي مسجد له د مسجد احترام په عبادت سره کوي. کسته فهم سره څومره شرف ذات. په زمان کې روژه مبارکه بزرګه د سیدة الشهور بولل سوې ده. د خدای جل جلاله په نیز مختاره میاشت روژه ده. حتی چې په روژه مات باندې الله بندیان د جهنم ازادۍ لنډې ده او په دې سره عتق من النار راولي. د پیشلمې و د روژه ماتو خوړو حساب نه ورسره کوي. او عبادت نفلی د فرضي په اندازه سره دی، فرضي د اویاو فرضو په اندازه سره دی. او شهر المواسات بولل سوی ده، شهر البرکت بولل سوی ده. دا نومانګر د پر دې میاشت باندې ښول سوي دي. هغه څوک سوه؟ روژه مبارکه سوله.
په خبرو کې نو تاسې وګورئ وای ملوک الکلام کلام الملوک ملوک الکلام په خبرو کې نو تاسې وګورئ په دې دولت کې به نو د چا خبرې قدرمنې نو خو د باچا خبرې قدرمنې نو د الله خبرې قدرمنې نه دی د خدای خبرې وای باچا د خبرو دي یا خدای د خبرو دي لنډه نو دا درې سره بیله دا میاشتې کستی فامستانه سره جمع کېږي چې ماجت دې هم یې بزرګ ځای روژه دې هم یې بزرګ وخت کلام دې هم یې لکه قرآن بزرګ کلام دا درې سره بل وخت نه سره جمع کېږي بل وخت کېدلی چې په ماجت کې به سهار مال د لمانځه بعده وظیفه کوي مکان و کلام دې برابر کړی دي زمان نامعلومه دی یعنی دی نه دی چې خاص الخاص بزرگ زمان دی زمان نامعلومه دی نو د دغه رویه څخه دا یو موقع ده دا یو سیزن دی دا یو ټیم دی چې الله جل جلاله مړو ته یې په نصیبه او په برخه راکړی دی باید چې په دې ټیم او په دې نصیبه او په دې برخه کې موږ هغه خپل پوره کوشش وکړو دا یې بله یوه خبره لا دا کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم وویله ول افسوس دی پر حال باندې د دوه انسانان یو هغه انسان چې مور و پلار یو یا دواړه ژوندي د دې مور و پلار په رضا سره په خدمت سره دی ځان لایق د جنت ونه ګرځي پر دې افسوس افسوس معنا ارمانو تاوان دی لنډه څنګه چې داسې یو لوی نعمت و غنیمت ته لاسه ووتی چې الجنت و تحت اقدام الابوین و ستا جنت د مور د پلار در پله لاندې پروت و ته دا پله ته نه ورسېدلې لنډه ده ځان دې داسې خماري و شرابي و کبابي ورته فرس کړی و چې پلار نه درته کتلی نه سوله مور درته ویلی نه سوله صاحبمانه ځان دې داسې مست پیل جوړ کړی و او سره د دې چې د دغه ځیګر په تتۍ و په ټټر لوی سوی وې دغه شیدې دې خوړلې تا ته د بیابانه پیپونه نه وه راروان تا ته د اسمانه پیپونه نه وه راروان تا ته د مځکې سرچینې یا پیپونه د شیدو نه وه راروان تا د دغه بشر و د دغه ځیګر په شیدو نه ما کړې ده اوس ته ځان هم زورور بولې هم یې ښایسته بولې هم یې یو کاکمالدار بولې هم یې جاندار بولې هم یې در هر چا اصل و اصیل بولې ولې رسول الله وایي افسوس دی پر حال د دغه اولاد چې د مور د پلار په رضا کې د خدای رضا پیدا نه کړي او ځان مستحق و لایق د جنت ونه ګرځي دا د غیب وي انشاءالله موږ هم وایو چې و افسوس دی پر دا باندې دوهم هغه څوک چې میاشته د روژې باندې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دغه شان یې کړه ونه کړي داسې کړه ونه کړي عبادت کوي صدقه کوي تلاوت کوي تهجد کوي زکات پکښې کې ورکوي مرسته و خیرات کوي یو کردار وکړه ته ځان څه هغه منګی مه جوړوه چې اکشنیان وایي دا پټه خزانه ده نه دی پټه خزانه ده ځانه مه جوړوه چې نه دې څوک لیدای شي نه دې څوک کتای شي هغه پټه خزانه هم قیامت هم ولکه لري په 5 روپۍ هغه پټه خزانه ده دا کلالانې خرڅوي اوس کشکې قیامتي شی وای سړي به د ځانه پټه خزانه جوړه کړې وای یا قیامتي شی په 5 روپۍ کې غواړي چې درله راوړی په 10 روپۍ خو نو بیا دونه غټه پټه خزانه نو یو کردار رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په دې روژه کې وکړه چې هغه سبب ستا د بخښلو او ستا د سعادت او د کامیابۍ وګرځېږي که چیرې روژه مبارکه در باندې تېره شي د سره صدر پایه پورې نامه خدای هیڅ دې نه پکښې کې وکړله ځان دې داسې موټ وساتئ هیڅ دې نه پکښې کې وکړله نه دې ښه تلاوتونه وکړله نه دې ښه عبادتونه وکړله نه دې ښه خیراتونه وکړله خو فقط ښه خوبونه دې وکړله پکښې
ښه خوبونه دې نو وکړله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي افسوس و ارمان دي پر حال د دغه مسلمان ځکه که دې دا په خیال کې یې د یو چا یې چې یاره سږ کال روژه د چا څه ما اورېدلي ته یم پر خبرو پام کوئ ګای ګای در خوله وځي یاره سږ کال وایي روژه دی برباد راسه چې رسوله ولې والله که لمونځ م چندانې په جومات پکې کړی او نشاط مې هم نه پکې واورېدی داسې ما نو خیر بله روژه بیا که خدا کول ګورو بله روژه نو دغه یوه خبره درته کوم دغسې ډېر بلې روژې والا په هغه ایدره کې پراته دي لنډی چا په روستنه یې د لاسه وتلې وه و سږنه چې وړه کړې وه چې سږ به کار پکې کوم هغه در دې سږنې روژې د مخه ولاړې ایدرې ته لنډی نه هغه په لاس ورله نه دغه په لاس ورله ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الدنیا یوم فقط یوه ورځ ده ګوره کومه ورځ ده دا زه وایم درې حاله د انسان دي یو پرون تېر سوی یو سبا را روان یو نن پکښې دا راغلی خو دا درې ټیمه به یي که څنګه دي یو پرون تېر سوی یو سبا را روان یو د نن پکښې دا درې ټیمه دي پرون تېر سوی چې تېر سو هغه ولاړې بیا په زرو په کروړو کلونه نه راځي ولاړ د دې څخه ناامید شوې که ته وا د سبا حال کتاب وایي دا مضارع ده نامعلومه ده لنډه ګوره چې ته ورشې که نه شې دا خو راځي ته ورشه که نه شې دا هم نامعلومه سول نو یوه زمانه و یو ژوند د انسان ژوند سو چې هغه دغه دی دا فی الحاله دغه یې پکښې کېږي دا چې حال دی دا پکښې کې دغه ګړی دی معتبر د زندګۍ دی لنډه ده نور زندګي دی د پرون ده مجهوله سول ولاړله هغه نامعلومه سول بیا نه درله راځي دا یې یو د سبا غې نامعلومه ده چې آیا بیا به ستا په لاس کې درشي ستا په لاس که نه ځکه ژوند نامعلوم دی چې هغه معلومدار دی هغه فی الحال دی نو په دغه حال کې که دې د خپل ځان دپاره کمه ګټه وکړله دا دې ګټه ده لنډه ده او کم تاوان چې دې وکړي هغه دې تاوان دی الله مو دې د تاوانه وساتي الله دې توفیق د ګټې راله راکړي نو زما خو اراده دا ده چې د دېرشمې سپارې څخه چې د قرآن عظیم شان اخیره سپاره ده دا شروع کوو انشاءالله تعالی د دې دپاره چې دا سپاره په لمنځو کې هم ډېره ویل کېږي هم ډېره تکراریږي هم ډېره مستعملیږي حتی د دې ډېره استعماله څه بعضې عوام خلک لا هم دا سرتونه یې شناخته کړي دي نو یو خو د دې څخه زما کوشش دا دی چې دا په ترجمه او په تورو یو سړی پوه شي په لمانځه کې یې سیر و اسرار پیدا کېږي تاثیرات راځي دومه خبره دا ده چې دا په لمانځه کې کوم صورتونه تکراریږي د دغه دپاره خو دا لازمه ده چې دا نازده خلک کوشش د دې وکړي چې زه یې زده کړم یو لس صورت اقلا د علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سه دا لس صورت بیخي صغار یې بولي کشني صورتونه دي دا خو اقلا به چې د سړي زده کوشش د دې وکړي او دا به چې په سر سره ورسوي ورنه بیا اوسات لري قرآن بیا توال لري قرآن څه معنا توال معنا اوږده صورتونه او اوسات میانه صورتونه قصار کوچني صورتونه دا فقه شریف دا د خدای کلام دی تقسیم کړی دی پر درې تقسیمه باندې وای یو یې توال دی اوږده صورتونه دي لکه صورت یوسف دی چې اوس یې درته شروع کړم در مازدیګر پورې بنو په مټ الله اکبر صورت الف لام میم دی صورت بقره دی ډېر اوږد دی لنډه ده صورت آل عمران او صورت نساء ډېر اوږد دی او دارنګه اوسات لري میانه
میانه بیا دا دی لکه سورت والسماء ذات البروج دی، سورت سبح اسم ربک الاعلی دی، نه دی دا بیا میانه سورتونه دي، نه اوږده دي نه لنډ. او بیا یې صغار دي، کشنی دی بولي، هغه دا دی لکه علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نو چې سړی اگر سره خدای نه کرده نه هغه لویان پیژني، نه هغه میانه پیژني، نه هغه کشنیان پیژني، نو دا ته شناخته بولی ده ده که څنګه دی؟ ګورئ په یو کور کې په یو کور کې لویان هم یې، میانه حاله هم یې، کشنیان هم یې. یو سړی وایي زه د دا کور شناخته یم، ښه شناخته یې وه، یار یې دا په ژیره راوتله، وایي دا څوک دې څه نومېږي؟ دی وایي زه ولک پېژنم، نه پېژنم. ښه بیخي شناخته یې ښه. بیا یې هغه بچه مرده ځوانان راوځي، وایي دا د کوم کور دا څه نومېږي؟ دی وایي ولکه زه نه پېژنم. ښه صحیح ده. بلې پرې دا کشنیان راووتله، وایي دا څه نومېږي؟ دا دی وایي ولکه دا نمشیان کې، وایي ولکه یو زه ښه پېژنم چې نمشیان دي کې، زامن یې دي کې، د لوڼ عیال کې د زامن. نو ته څنګه شناخته یې د دې کور؟ چې نه هغه مشران پېژنې، نه کشران پېژنې، نه هغه میانه حاله پېژنې، او شناخته یې و دې شناخته ته سړی اریاني چې دا دې څنګه شناختې؟ اوس ما او تا ځان د قرآن شناخته بولو چې قرآن زما دی، زه د قرآن یم. سید مګر که سړی پوښتنه ځینې وکړي چې ته دا لویان را یاد کړه دا کوم سورتونه دي، څه به ورته وایي؟ زه ملا نه یم. ښه سید هغه میانه حاله کوم سورتونه دي؟ زه ملا نه یم. نو خو عالم معنا علم شناخته ته وایي، که څه پام سته علم دا خبره به نو پام باندې کوئ. وا زه ملا نه یم یعنې شناخته نه یم، خو دغه معنا ده. نو عالم خو شناخته ته وایي، پوه ته وایي. نو چې ته وا زه ملا نه یم یعنې شناخته نه یم د قرآن سره. وه صحیح ده. بیا یې وایم کشنې کومه دي؟ وا ملا نه یم یعنې شناخته نه یم. نو کومه یې چې شناخته یې خو ته فرار یې وباندې، وا زه شناخته نه یم، شناخته نه یم، ملا نه یم، ملا نه یم. دا معنا ده چې شناخته نه یم، دا په پښتو ده. نو ملا نه یم، ملا نه یم، ملا نه یم، شناخته نه یم، شناخته نه یم، شناخته نه یم. بیا وا قرآن زما دی، زه د قرآن یم. که څنګه دی؟ او ته یقین ومنه که چیرې یو بل کتاب د قرآن په لباسو، په پوښو، په بخشو کې سړی ورته ونغاړي، یو کښېږدي ورته چې دا یار مچ که، بیا یې وغوړوه، بیا یې ونسه، شروع یې که دا قرآن ده یې نه پېژني. نو چې نوم د یو چا له د چا زده نه یي، رنګ د یو چا د یو چا شناخته نه یي، توري د یو چا د یو چا زده نه یي، نو بیا به څنګه وایي چې قرآن زما دی، زه د قرآن یم؟ دغه مؤمن مسلمان دا جنو پر خپل حال باندې وژاړي، افسوس و ارمان دی. هغه ناره به ته یې اورېدلې، وایي باو مې و په لاس مې نه کوي، اوس په سپېرو لاسو جانان لره ورځم. باو وایي دغه قرآن دی، په لاس کې دې نه واخیستی، ګرد عمر لرې لرې جنې وګرځېدلې، ګرد عمر لرې لرې جنې وګرځېدلې. نو اوس په خود خالي لاسونه و خپل خدای ته دی. الله وایي ما در استولی کتاب ستا سره یو لمبر سته د الف لام میم څخه بیا در والناس پورې چې 4000 آیاته 10 پارې 114 سورته ستا سره یو لمبر د سورت ورڅخه دی. یا نو دا به څنګه شي؟ نو بیا به د خدای مسؤلیت دا بنده که به نه نو نو چې سړی ورکې د هرې اندازې سره پېژندلی شي چې دا یې زوروره ورکه ده، دا یې کمزورې ورکه، حتی پکې نامتو سوی ګر سره دی. خلک څه دا زموږ رستی په علاقه کې چې په ورکو کې نامتو دي ګر سره، وایي فلانکی ښه ورکه کوي، فلانکی ښه ورکه کوي. وینې د مخه موږ پچې بوللې، اوس یې ورکې بولې، ورکه کوي، داسې علیحده نوم یې پکې کړی دی.
دا نوم یې ولاړی په ورک کې وکړي، په پټو کې وکړي، په کتار کې وکړي، څوک بیا ښه کتار کوي، زورور کتارونه کوي، دا یې وکړي، دا هم شته، مګر سربیره پر هغه باندې د قرآن سره یې داسې بغلي زندګي تېره کړه، یو وخت یې په لاس کې نه راواخېستې، نه پر وژړل نه ورته وژړل، چې زما او ستا په مابین کې خو هېڅ تعلقات نه سوه پیدا، زه څه وکړم؟ نو د دغه مسلمان پر حال یې رښتا هم افسوس والله د افسوس ته به یې چې مسلمان وې، ته به یې چې د قرآن نامتو وایي، څکه یې ته پلانکی د ځانه جوړی چې هغه یو مفسر دی، یو عالم دی، یو زده کوونکی دی، یو که نه د یوه آیات زده کوونکی، د یوه سورت زده کوونکی، د یوې سپارې زده کوونکی چې نامتو یې بس او که ګر سره سړی قرآن و کتاب نه سره پیژني او په تمامه زندګي یو قصار و کبار و اوسط صورتونه نه سره پیژني، دا بعضې کسان بیا چې ولاړ شي وایي نن خو یې ګر سره عربي ویله زموږ ولاکه سر په خلاصېدی، هغه ورته وایه توال معنا ورده، اوسط معنا میانه، قصار معنا کوته، نو نن خو یې ګر سره سړي سر په خلاصېدی عربي و موږ ولاکه سر په خلاصوي، نو چې دا عقدر لانه نو د هغه مسلمان پر حال دې افسوس یې او الله دې د هر مسلمان چاره و فردا وکړي، خدای دې توفیق راکړي. زما په خیال سره خو دغونده عذر و خالق ته په ولاکه لرو چې سړی یې ورپېښتې نه لرو، ځکه یو انسان چې و یو چا ته سوال وکړي هغه انسان ته سړی جواب نه لري، که ستا پام سته و دا انسان ته جواب نه لري، نو خالق العالمین ته به چیرې جواب سړی ورکولی شي؟ نو موږ ډېر کمزوري، موږ ډېر درمان دی، زموږ پر حال باندې ډېر افسوس ارمان دی، بېشکه مسلمانان یو، الحمدلله لمونځګزاران یو، تر یو اندازې د فرایضو خبرداره یو، خو د خدای د کلام سره زموږ چې رشته شي شناخت بیخي لږ دی، لږ دی. نو د دغه رویې څخه د قرآن مثال وایي داسې دی لکه د آدم علیه صلات وسلام. مثنوي صاحب په اشعارو کې په دې ابیاتو کې دا رااخلي، وای توزی قرآن ای برادر ظاهر مبین، وای ته د قرآن و دې ظاهر ته ای وروره مه ګوره لنډه ده، ځان کې دیو آدم را ندید گشته فلید، ابلیس شیطان وی آدم علیه صلات و سلام معنویاتو تی نو کتل، ظواهراتو تی وکتل، ظاهر بدن تی وکتل، دی دو کسو پا دی که ولاړی خطاو. نو قرآن هم ظاهر لري، قرآن هم باطن لري، ظاهر د قرآن تلاوت د الفاظو دی، باطن د قرآن ترجمه ده، باطن د قرآن ترجمه ده. اوس به موږ د خیر سره ترجمه د سورت نبأ شریف یا د سورت عام شریف شروع کو، څه به په کراره ځو. زما دا مقصد دی چې یو څه احکام هم په دې کې بیانوو چې زموږ سته زده شي احکام، څه تعلقات د حدیثو د واقعاتو سره چې لري هغه پکښې کې بیان کو. نو دا یو باطنی خزانه ده د قرآن، دا ګوایي کې راښکاره سوله، رالڅه سوله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عم يتساءلون، عم يتساءلون، يتساءلون يتزاربون دی، دا نو بیا ته د دسه دی د دسه دی د دسه داسې سوال دی. دا یوه ترجمه ده. یتساءلون دا دی وای کافرانو به یوه د یوه څه دا سوال کاوی، څنګه ولته
و ده ته ووایه دی دې بیا و هغه ته ووایي هغه دې بیا و دې پیغمبر ته ووایي چې څه شي دی چې اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او اباؤنا الاولون وا چې موږ خاورې سو یا موږ اډوکي سو سورة صوافات کې دا بیان دی اډوکي سو ائنا لمبعوثون موږ به بیا راپورته کیږو دې ته باس وایي دې ته حشر و نشر وایي دې ته حساب و کتاب وایي دا زموږ وزله ته ولنږدي لږ پام کوئ دا د دوی په خپل مابین کې دا خبره ده لنډه یو جواب داسې ورکوم الله جل جلاله وایي